دا روژه یوازې دې ته نه وایي چې د سهار نه ماښام پورې به ته لوږه او تنده تېرې، دې ته روژه نه ویلی کېږي. دا د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. څوک چې دروغ پرې نږدي، په دروغو باندې عمل پرې نږدي. یو انسان ټول عمر لګیا دی دروغ وایي او په دروغو باندې عمل کوي لګیا دی، کاتا او خلکو سره تعلق او خلکو سره معاملات او د ژبې خبرې دا ټولې د دروغو دي والعیاذ بالله. نو دا انسان چې دی الله رب العالمین هیڅ حاجت دې ته نشته دی چې دی انسان خوراک او څښاک پرېښودو د سهار نه ماښام پورې. الله رب العالمین په هیڅ پروا نه ساتي چې دا بندګي نه تږی شو یا وږی شو، نه، بلکې د لوږې او تندې سره سره څنګه چې تا دا حلال خوراک په ځان بند کړی د چا د وجې نه؟ د الله رب العالمین د یارې دا دغه حکم. خوراک څښاک په بنده کمره کې ناست دي، څوک دې نه ګوري خو ته یې نه کوې، نه خوراک کې نه څښاک کې، وږی مې او تږی مې، د الله نه یېرېږي. نو چې څنګه دې خوراک څښاک کې دا کار کوې، داسې دې نورو ګناهونو کې هم دا کار وکړه که نه، هغې نه هم ځان بند کړه که نه. چې دا کار دې وکړو نو بیا ته ګوره چې د باقي 11 میاشتو کې څه چل کېږي، تقوا تا کې څنګه راځي. خلک وایي یاره دا مونږ ولې نه سمیږو، مونږ په خپله ځان نه سمو. یو سړی چې د ځان د سمولو عزم وکړي او نیت وکړي، څنګه به الله رب العالمین نه سموي. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي که آخرت دې پکار وي د هغې دپاره به کوشش کې په ملاسته او په ګیره لاس راښکلو او بس الله مې دې بر ناقه وبخي، په دې نه کېږي. وسعا لها سعیها. الله رب العالمین فرمایي کوشش ورله وکړه که نه، جنت غواړي، د الله رضا غواړي او د الله رب العالمین نعمتونه دي پکار دي، د آخرت مزید پکار دي، کوشش به ورله کې. بغیر کوشش نه کم کار دی چې ته په دنیا کې کولی شي، کم کار دی. هر کار له ته کوشش کوې که نه، وړوکي کار دپاره کوشش کوې. دا ډیګري څه ته وایي؟ یو معمولي پرزه ده، د دې د اخیستو دپاره څومره کوشش کوې، ځان باندې شپه ورځ یو کړې ده، تعلیم دی، یو فیسونه دي، یو ټیوشن دی، یو ټینشن یې په ځان باندې جوړ کړی دی. ولې؟ ډیګري اخلم، او ډیګري کې هم بیا چې لږې ښې نمبر یې راشي، څنګه ځان باندې شپه ورځ یو کړی ده، معمولي یو پرزه اخلي. څه دې دپاره چې یو څو ورځې مې بیا لږې ښې تېرې شي او تنخوا مې چې دی مقرر شي. نو د الله رب العالمین دا جنت داسې په مفتو کې میلاویږي، دا په ټوکو ټقالو میلاویږي، دا په ګپ باندې میلاویږي څه نه. دې دپاره به هم کوشش کې